پخوانی لوی درستیز وایي امریکا له جګړې منع کولو د اشرف غني او محب ګمارونو پوځ وپاشه. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سقوط شوي جمهوري نظام وروستی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی د امریکا چارواکو له هغو فشارونو پرده پورته کړه چې په وینا یې د طالبانو او امریکا د دوحې د سولې تړون د بریالیتوب لپاره د جمهوریت ځواکونه د طالبانو د ځپلو جګړې ته ډیر نه پرېښودل. د نوموړي په وینا د جمهوریت له سقوط څخه مخکې یې له امریکایي چارواکو څخه په پرله پسې ډول د جګړې د ودرولو پیغامونه ترلاسه کول. پخوانی لوی درستیز په واشنګټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا هم ویلي چې د امنیتي او دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د ولسمشر غني او حمدالله له لوري پراخ بدلونونه د دغه سکتور د پاشلتیا او ماتې یو لامل و. د په وینا د جګړې پر مهال ډیری هغه کسان چې په دندو کې ناکام شوي وو د ولسمشر غني او حمدالله محب له لوري ګمارل شوي وو. جنرال علیزی د ولسمشر غني له لوري د جمهوري نظام له سقوط څخه 15 ورځې مخکې د ملي پوځ لوی درستیز ټاکل شوی و. د افغانستان د سقوط شوي جمهوري نظام نورو لوړپوړو چارواکو د هغه د یادو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پرځول شوي نظام ډیر پلویان امریکا د نظام د سقوط یو اصلي لامل ګڼي او تور لګوي چې د پردې تر شا طالبانو سره پټې معاملې لرلې.